چې دعا د الله نه غوښتل دعا د دې څه فضیلت دی د دې څه آداب دي څه شرایط دي څه داسې امور دي داسې کارونه دي چې د هغې د وجې نه الله رب العزت دعاګانې د خپلو بندګانو قبلوي څه داسې کارونه دي چې هغه د وجې نه د انسان دعا الله به نه قبلوي نو دعا د هغې فضیلت د هغې حکم او کم وجوهات دي کم اسباب دي څه داسې طریقه ده چې یو سړی هغه وکړي چې د هغه د وجې نه د هغه دعا قبول شي او څه داسې کارونه دي چې د هغه نه بچ شي هسې نه چې د ده دعا نه قبلېږي عزتمندو الله رب العزت چې انسان دی دنیا کې پیدا کړی دی دا محتاج پیدا کړی دی څومره انسانان چې دي الله رب العزت الصمد ذات دی بینیاز ذات دی الله چاته محتاج نه دی د الله نه علاوه چې څومره مخلوقات دي څومره انسانان دي دا ټول دا محتاج دي الله تعالی ته دا خو ښکاره خبره ده الله رب العزت قرآن کې فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید اے د ټولې دنیا خلکو اے انسانانو څومره انسانیت چیستئ انتم الفقراء الى الله تاسو ټول الله ته محتاج استئ فقیران استئ غریبانان استئ محتاج استئ الله وی تاسو غریبانان استئ تاسو فقیران استئ تاسو محتاج استئ الله تعالی ته الله وی ما ته محتاج والله هو الغنی الحمید الله داسې ذات دی غنی ذات دی بېنیاز ذات دی اچھا ته محتاج نه دی صمد ذات دی او حمید ستایلی شوی دی تعریف کړی شوی دی ستا تعریف کولو حمد او ثنا ویلو ته ضرورت نشته دی بهرحال الله رب العزت د دنیا کې انسان محتاج پیدا کړی دی خدا ډېر مالدار دی محتاج دی خدا غریب هم دی محتاج دی او خدا سره دنیا اسباب ډیر دی او کو لږ دی خدا دا محتاج دی دا نشي ویلی چې زما هر څه دغه زما څه ته ضرورت نشته نه ته محتاج یې انسان باندې الله رب العزت مختلف حالات راولي انسان هر وخت الله ته محتاج دی په د مختلف حالات راځي کله په غم راځي کله پریشانی راځي کله یو کار یې غن کیږي مختلف حالات دي د انسان سره الله تړلي دي د مختلفو مصیبتونو مشکلاتو د حل کېدو دپاره الله رب العزت بنده ته مختلف لارې خوستري کله مونځ کوه کله صدقه مختلف کارونه دا ټولو نه اهمه او بهتره طریقه الله بندګانو ته ښودلې ده چې بس ما نه غواړه ما نه سوال کوه که نه ستا که مسله ده څه غواړې څه حاجت دې دی ته ما نه وغواړه که نه زه به در کوم ما ته سوال وکړه ما ته لاسونه اوچت که ما ته وجاړه تضرع او عاجزي راته وکړه دغه دعا د عزتمند او عزتمندو دا دعا صرف دا نه ده چې زمونږ او ستاسو صرف مشکلات پرې سره حل شي زمونږ او ستاسو ضروریات هغه پرې سره حل شي نه دا الله رب العزت مستقل یو عبادت هم د بنده دپاره ګرځولی دی چې ته ما نه سوال کوه نو یو خو به دی الله وایي زه ضرورت هم پوره کړم چې ستا پکې خیري او بل دا دی چې ستا نه په دې دعا باندې زه تعالی اجر او ثواب هم در کومه مستقل عبادت کې دې د وجې نه علماو لیکلي دي چې دعا دا د ټولو عبادتونو مغز دی خلاصه ده بنیاد دی اهم بنیادی چیز دی د ټول دین او د ټول عبادت هغه بنیاد مغز اصل هغه دعا ده د دې ټول عبادت او د دې هر څه مطلب عاجزي الله تعالی ته ده ته کو مونځ کې ته کو زکات ته چې څونه د الله عبادت کې د دې مطلب دا دی چې الله زه محتاج یم زه الله تعالی ته تضرع او محتاجي چې په دعا سره څنګه الله تعالی ته کېږي دا په بل عبادت سره دونه نه کېږي الله تعالی ته د لاس اوچت کړه ته وایې الله بس زه هیڅ هم نه یم
اللہ رب العزت قرآن مجید کی ترغیب ورکڑے بندگانو تا چے بندگانو زمانہ سوال کوئی زمانہ سیزونا غواړی سم مشکلات چی مات نه غواړی دعا عبادت دے دے دو وجنا علماء لکڑی دی چی دعا عبادت دے نو دا اللہ نا علاوہ دا بل چانا بغیر تحت الاسباب دعا کول دا گناہ دا شرک دے مطلب قبرنا پیرنا بزرگنا دا غنا بچیز غواړی نه چې دا مال راکا هغه کو الله ته وسیله کی هغه مونږ بیان کوو الا د دې بزرگ په برکت باندې د دې دغه په برکت باندې زما دا کار ته وکړه الله خو کو ته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې الله اے عبدالقادر جیلانی یا مدد یا علی مدد یا رسول الله مدد نو نه دغه ټول الله ته محتاج دي دغه ټول الله ته پیغمبر صلوات و سلام الله ته محتاج او هغه خپل الله تعالی نه سوالونه کړی دي زموږ به ذکر کو دعاګانې هر یو حالات کې الله ته تضرع حضرت علی کرم الله وجهه خدای نه دی هغه هر وخت کې الله نه سوال کړی دی نو چې هغه نه دي نو راوسته خو به دا ټول الله ته محتاج دي اے یو سړی په خپل بل ته محتاج دی نو ته د محتاج نه ولې غواړې هغه بې نیازه ذات ته ولې نه وې یو سړی بل نه سوال کوي بل نه غواړي دې د وجې نه علما ذکر کوي چې هارون رشید باچا دور کې یو غریب سړی و وایي د هغه څه د لور د جهیز څه مسله وه رخصتي وه نو په دې نیت رالی چې زه به هارون رشید باچا ته ووایم نو دا به ماله څه تعاون راسره وکړي امداد به وکړي ډېر په امید رالی چې رالی هارون رشید باچا ډېر دیندار او ښه صحیح تقوادار باچاهان په هغه وخت کې ډېر ښه دینداره صالحان هغه ناست دی مسلې خوره کړې ده او په مسله الله تعالی ته سوال کې الله زما مدد شي الله زما دا کارو کې الله زما دا کارو کې الله زما دا کارو کې سوال کوي هغه غریب سړی سم ونه ویلو بیرته روان شو هغه دغه نه وروسته هارون رشید باچا راوغوښته چې هلکه ته څه نیت راغلی وې تا خو زما نه څه خبره ونه کړه او بیرته سیده روانې هغه ویل جي زما مسله حل شوه زه چې د کومې مسلې دپاره راغلی وم هغه مسله حل شوه ویل څنګه تا ما نه څه ونه غوښته ما تا له څه در نه کړه څنګه ستا مسله حل شوه تا ما نه څه ونه غوښته چې دا څیز راکا ما تا له در نه کو نو تا مسله څنګه باروبار حل شوه وی او جي وایي زه په دې نیت راغلی وم چې ستا نه څه شی وغواړم پیسې وغیره زه چې رالم ته خپله سوال الله ته کې الله نه غواړې نو چې تا ته وایم هغه الله نه ولې نه غواړم چې زه ستا نه سوال کوم تا ته وایم چې ماله دا کار وکړه دا وکړه پیسې راکړه دغه سوال زه د هغه بېنیازه ذات نه ولې نه کوم نو دعا دا ډېره انتهایي او ډېر لوی عبادت دی زمونږ او ستاسو معاشره کې دعا غوښتلو اړوله سره څه تاثیر هر حالات کې بس اسباب استعمالي یو قسم دا نه وایي چې یار الله نه وغواړه کنه بس دا کار ونه شو دا به څنګه کېږي اړول دا یې سوچ کې هم دی چې ورېږه یو ملګری خو به دعا وکړي الله نه وغواړئ کنه الله به دا کار وکړي او دعا خو عبادت دی تا ته اجر او ثواب هم میلاویږي او چې ستا خیر وکړي الله به خامخا دغه دعا ستا قبلوي صحابه کرام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراله ورته وایي د الله لرې دی کو نږدې دی بعضې خامخا راسي کسان وایي کو الله ډېر لرې چې موږ ورته په زور آواز وکړو کو نږدې چې موږ الله آیاتونه راولېږل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے زما نبی دغه خپلو صحابو ته ووایه پل امت ته وایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي چې کله سوال کوي ستانه زما بندگان عني زما د ذات متعلقه
زما متعلق دنه تپوس کوي وته وایا فإني قریب یقینا ز نږدې ما الله وی ز د علم او د قدرت په اعتبار سره نږدې بندګانو ته اجیب دعوت الداعی اذا دعانی اجیب الله وی ز قبلوما دعوت الداعی رابلل درابلن کی د دعا غختون کی دعا ز قبلوما الله وی چې د خیر پکی اذا دعانی الله وی چې کله ما را بری چې کله ما را بری ز د دعا قبلوما اجیب الله وی زی قبلوما دعا صرف د الله نه غختل پکار دی یو سړی د الله رب العزت نا سیز اغاړي الله وی اجیبو زی قبلو ما د وجنا د حضرت ابو هريره رضی الله عنه د حضرت سلمانی پارسی رضی الله عنه حدیث دی هغه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلوات و سلام ارشاد مبارک فرمائے دے ان اللہ حی کریم چې الله رب العزت ډیر حیاناک ذات دی کریم ذات دی حی حیادار دی الله رب العزت د ټولو نه زیات حیادار دی کریم الله کریم ذات دی یستحی اللہ حیا کئی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ چکلا پورتا کی سڑے اللہ تعالیٰ تخفل راسونا ای ردہما صفرا خائبتین دا چ اللہ دد لاسونا خالی واپس کی نامراد واپس کی اللہ تعالیٰ حیا ورزی ابو داود شریف حدیث دی اے اللہ وی اللہ ډیر زیات حیاناک ذات دی پیغمبر صلوات و سلام وی چې یو بنده الله تعالی ته په اخلاص سره لاسونه اوچت کی الله د لاسونه خالی نه واپس کوي الله تعالی خامخا د دعا قبلې په یو جهت کې الله رب العزت فرمای قرآن مجید کی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا روب علی خپل رب په عجزی سرا په پټه باندې ان الله لا يحب المعتدين الله رب العزت د حد نه تجاوز کوونکو سره یعنی په دعا کې د حد نه تجاوز کې د ګناه دعا کې قطع صله رحمی کې ناجائز چیز دعا کې دا خو الله نه خوخی نور الله رب العزت حکم کوي تا چې ما نه وغواړه عجزی سره اسلوب وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله وی ستار رب دا خبر فرمایلی دا ادعوني الله وی ما نه وغواړه استجب لكم زبر استاس سوالونه دا به قبول کړم ته چې سمانه غواړي الله وی زبستا دا دعا قبول کما ان الذين يستكبرون عن عبادتي الله وی اغه خلق چې خپل ځان غټ غني زما د عبادتنا زما د دعانا زما د رابللنا سيدخلون جهنم داخرين زرد چې دای به جهنم ته ذلیلا نوځي نو لہذا د الله رب العزت نه سوال کول دا ډیر لوی اهم عبادت دی احادیث مبارکو کی راضی پیغمبر صلوات و سلام صحابو تبا ارشاد مبارک فرمایو کہ تاسو ہر چیز دا اللہ تعالی نه غواړي کو هغه وړو کې یو کو غټي دا ټول پټول دا الله تعالی نه غواړي چې پلار روانه استای او د پیزار تسمم مشنیږي دام الله نه سوال کوي الله تعالی لسم کوړو کې سيزي او کو غټي صحابو ته پیغمبر صلوات و سلام وي د الله سره به ته جوړ کې الله نه سوال کوي الله نه واړي
والله یغضب ان ترکت سواله وبنو آدم یغضب حين یسأل. یو شاعر وی الله په دې خفه کېږي چې د الله نه غواړي. والله یغضب ان ترکت سواله. الله په دې خفه کېږي ناراضه کېږي چې بنده د الله تعالی نه غواړي. وبنو آدم یغضب حين یسأل. او انسانانو نه چې څونه غواړي هغې خفه کېږي. انسان نه یو څیز وغواړه، یو ځل وغواړه در به کې دوه درې ځله وایي زه مړه بل کار دې نشته، هر وخت را خوش شوی. او الله وایي چې ته ما نه غواړې زه په دې خفه کېږم، ما نه غواړه که نه. او انسانانو نه چې غواړي په دې خفه کېږي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه مشهور صحابي دی، هغه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلوات و سلام ارشاد مبارک فرمایلی دی لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء. د الله په نسبت باندې په عبادتونو کې د ټولو نه معزز او غوره څیز چې کوم دی دا دعا ده. د دعا نه علاوه بل څیز معزز نشته. الله تعالی ته د ټولو په دعا کې ته خپل ځان الله ته حواله کو، ځان دې محتاج وګاڼه، دغه الله تعالی مقصود دی. الله تعالی ته ستا دغه کیفیت او دغه دعا د دې په نسبت بل یو داسې څیزه هغه اکرم نشته، معزز. پیغمبر صلوات و سلام احادیث مبارکو کې راځي مختلف دعاګانې کړي دي. په هر وخت کې پیغمبر صلوات و سلام با الله رب العزت نه سوال کاو، الا زما دا مشکلات حل کی، الا دا وکي. یو صحابی دی حضرت ابو امامه رضی الله عنه، هغه وی اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم تا خو ډېرې زیاتې دعاګانې کړي د الله تعالی نه، نو ستا ډېرې داسې دعاګانې دي چې موږ ته یاد دي، بعضې نه دي یادې. موږ به څنګه کوو، څه طریقه وکړو چې ستا ټولې دعاګانې چې تا کوم د الله تعالی نه غوښتې دي هغه موږ ټولې یاد راته شي. پیغمبر صلوات و سلام ورته وایي الا ادلکم علی ما یجمع ذلک کلو. ای ابو امامه زه تاسو ته نه ښیمه چې ما څومره 30 کاله کې څونه دعاګانې کړي دي، د دې ټولو دعاګانو مجموعه درته نه ښیمه، بس چې هغه دعا کوئ دا داسې ده لکه ما چې هر قسمه دعاګانې الله تعالی نه سوال کړی هغه دعا به په دې کې شاملوي. او ویلې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ولی وخایه راته. پیغمبر صلوات و سلام فرمایل چې کله تاسو د الله تعالی نه دعا کوئ، سوال کوئ، نو دا دعا ووئ اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دا دعا کوي ترمذی شریف کې دې کې دغه د کنه الا زستان هغه د خیر دعاګانې چې څونه پیغمبر صلوات و سلام غوښتي دي هغه ټول خیرونه زما نصیب کې الله. او څومره شر نه چې پیغمبر صلوات و سلام هغه پناه غوښتي ده دغه ټولو شرونو نه الله پاک نو دغه ټولې دعاګانې د پیغمبر صلوات و سلام پکې شامل شو. برحال دعا ډېر لوی عبادت دی، ډېر لوی فضیلت دی، او هر وخت کې هر یو څیز کو وړوکی یو کو غټي صرف او صرف د یو الله تعالی نه غوښتل پکار دي. د الله نه علاوه د بل چا نه غوښتل نه دي پکار. تحت الاسباب یو سړی د بل څیز نه یو څیز غواړي دا جایز دي، کفر نه دی. اگر ته زما سره تعاون کوه دا څیز راکا، د اسبابو نه هټ کر د الله نه علاوه د بل چا نه بل څیز غوښتل دا شرک دی، ځکه دا عبادت دی او د الله نه علاوه بل چا لپاره عبادت کول دا ناجایز دي. او هغه څومره لوی مرتبه والا بنده ولیني خدا هغه نه بس نه غواړي. ښه هغه اسباب څه دي یو سړی هغه اختیاري د هغه دعاګانې به الله رب العزت قبلوي. یو خدا له چې اخلاص الله، یعنی ته دعا کې نیت با
دای چې خالص به چاته بریا کاری نه کې خودنه بنه کې بعض خلک داسي چې بس هغه دعا کوي نو بل ته خودنه کوي ریاکاری کوي نو دغه باندې الله تعالی هغه دعا نه قبلوي ځکه تا بل چاته خودنه وکړه نو یو شرط پکې دار چې اخلاص وي صرف د الله رضا لپاره د الله نصیب بغواړي دویم د حرامو نه بچ کېدل دا ضروري دي یو سړی حرام مال خوري حرام خوراک سکا کوي عموما داغه دعا نه پیغمبر اسلام والسلام حدیث مبارک دی چې ان الله طیب الله پاک ذات دی او الله پاک سيزونه قبلای الله د متقیانو پرهیزګارانو دعا قبلای او الله رب العزت خپل بندګانو ته د هغه خبري حکم کړي چې کوم خپل انبیاء ته کړي یا ایه الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے پیغمبرانو پاک خوري او به نیک عمل کوي نیک عمل بریله قبليږي چې خوراک ساک دي صحیح دغه وجنه پیغمبر صلوات و سلام تذکرہ وکړه د یو کس رب اشعث مغبر ول چې ډیر یو کس دسی چې هغه به دا وخته پاراګندای ګډ وډ اختو والا به پریشان حال وي الله د پریشان حال دعا قبلای یو سړی په مشکل کې مظلومی پریشان دغه وخت کې الله تعالی خامخا دعا قبلای پیغمبر صلوات و سلام ډیر داسي چې ډیر پریشانی حالات کې دا وختم ګډ وډي او ډیر وګت سفر کې رواني د مسافر دعا الله قبلای او الله تعالی ته سوال کوي اے الله زما دا کار وکي الله زما دا کار وکي الله وی فانا یستجاب د دعا څنګه قبول کم فان ماکله حرام وملبسه حرام د خوراک د حرام دی د سکاک د حرام دی د غذا د حرام ده نو د حرام خوراک والا دغه دعا عموما نه قبلای نو دریم شرط دار چې د حرامو نه یو سړی ځان بچ کی الله دعا قبلای بل عاجزی سره الله تعالی ته سونه عاجزی سره الله تعالی نه سوال کې د دعا نه مخ کې الله تعالی باندې ثنا او تعریف بیانول حمد بیانول پیغمبر صلوات و سلام باندې درود شریف لګل دا داسې اسباب دي یو سړی رااله مسجد ته هغه مون وکړو او ډایرک دعا وکړه الله پاک مالا داو کې پیغمبر صلوات و سلام توي صحابیه ته جلتی وکړه نه چې کله د مانځنه پارغه شي د الله تعالی ثنا بیان کا په ما باندې درود ولېګا بیا دعا کو الله بر دعا ته ډایرک بس توي چې الله داو کې او داو کې خلق کس دنیا هم دغه دی او بل دا چې د دعا لپاره لا سوچتاول دا مدابو کې دي سړی داسې دغه وی الله دارا کې او دارا کې نو داسې بېدبي ده دغه حدیث مبارک چې کم تیر شو په دې کې پیغمبر صلوات و سلام چې دواړه لاسونه اوچت کی داغه دعا به چې کم دی دار لاسونه الله تعالی خالی نه واپس کې الله وی مال حیا راځي توجه سره دعا کول یعنی دای پړ کې دای چې مړ کو قبول شو قبول نشو الله بس دا کار وکړو دا چې دعا حدیث کې راځي پیغمبر صلوات و سلام فرمایي الله تعالی دعا د غافل او لاهی کس نه قبلای عن قلب غافل چړې غافلې مړې بل ځکه الله تعالی ته توجه نه بے پروايي بس اسې لا سوچت کړي توجه بل تر نه دا سي دعا الله تعالی نه قبلای نو دعا د پاره توجه او خالص د زړه الله تعالی باندې یقین کول چې ان شاء الله الله رب العزت زما دا دعا قبلای بل دار چې نیک اعمال الله تعالی ته وسیله کول پکار دي مون وکا د مانځنه روستوي الله د دې مانځ په برکت زما دا کارو صدقه ورکا تلاوت وکا سبل ار یو نیک عمل چې کوم دی د الله تعالی ته وسیله کا وسیله به اعمال صالحه په نیک اعمال سره پرې سره الله رب العزت دعاګانې قبلې یو نیک بنده دی الله تعالی ته وسیله کا یو دیندار بزرگ دی عالم دی طالب دی هغه وسیله کې الله د دې طالبانو د دې بزرګانو په برکت باندې ته زما دا کار وکا هغه کس نه منه غواړي به الله تعالی نه نو کو بدی آداب سره دعا وکړې شي الله رب العزت دعا قبلای
کله کله داسي چې الله رب العزت دعا ځکه نه قبلوي دا ټول شرایط برابري خو چې کم چیز دا غواړي په هغې کې د خیر نه یا کله الله رب العزت داسې وکړي به د باندې یو مصیبت را رواني د دغه دعا د وجې نه هغه مصیبت لرې شي او چې کم از کم دا اسم ونشي د قیامت په ورځ خو الله رب العزت په هره دعا یو نیکی ورکوي اجر او ثواب ورکوي و چې کله په دعاګانو باندې د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت ثواب ورکوي بنده به وایي چې الله زما دنیا کې یوه دعا هم نه وي قبوله شوې دلته خو ماته الله رب العزت نیکی په اجر او ثواب راکوي او داسې دعا نه قبلیږي چې یو سړی د ګناه سوال کوي د ګناه سوال چې الله تعالی نه د ګناه دعا الله نه قبلای قطع رحمی یا داسې ظالم جابر کسی داغه دعا الله رب العزت نه قبلای الله رب العزت دې زمونږ او تاسو له بدې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت دې مونږ او تاسو هر چیز د الله نه غوښتنو والا جوړ شو واخر دعوانا الحمد